سلامونه دوستانو. په مخکینی ویډیو کې موږ تاسې په دې سره خبرې وکړلې چې د پروژې د مدیریت په دوهمه مطالعاتي ساحه کې کوم چې د پروژې د حدودو مدیریت دی، په دې کې کوم کارونه ترسره کیږي او موږ تاسې یادونه وکړه چې په دې برخه کې د ساحې د مدیریت پلان جوړیږي، د پروژې ضرورت راغونډیږي او د پروژې ساحه تعیینیږي او همدارنګه د پروژې د کارونو لیست یا ورک بریک ډاون سټراکچر چې ورته وایي هغه رامنځته کیږي او همدارنګه د پروژې ساحې ته رسمیت ورکول کیږي او په آخر قدم کې د ساحې د کنټرول لپاره میکانیزم جوړیږي او د پروژې د تړلو لپاره. اوس راځو یو په یو سره دا مطالعه کوو. په اول قدم کې د پروژې د حدودو د مدیریت لپاره پلان جوړیږي. دا پلان چې دی د پروژې د عمومي پلان سره توپیر لري او په دې برخه کې د پروژې د ساحې د مدیریت لپاره یو عمومي استراتیژي ټاکل کیږي او د دغې پلان د جوړولو لپاره د پروژې د عمومي پلان، د پروژې د چارتر او همدارنګه د پروژې او د ادارې د محیطي عواملو او پالیسیګانو څخه استفاده کیږي او همدارنګه د ځینو لکه تدابیرو څخه استفاده کیږي ترڅو دغه پروسه ترسره سي او هغه د اهل خبره نظریات دي، د مجالسو جوړول دي او د ځینو تکنالوژیکي وسایلو استفاده دي. او په آخر د ورځې کې کله چې د پروژې د حدودو د مدیریت اول کار ترسره کیږي او هغه د حدودو د مدیریت د پلان جوړول دی، د دې کار په نتیجه کې خپله سکوپ منیجمنت پلان یا د پروژې د حدودو د مدیریت پلان او د پروژې د ضرورتونو پلان جوړیږي چې ورته سکوپ منیجمنت پلان او ریکوایرمنټس منیجمنت پلان وایي.